الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نن پدې جمعه کې منګه یو بل ګناي کبیره چې هغه د اکثر علماء په نسبت ګناي کبیره ده، خود بعضي علماء په نسبت ګناي کبیره نه ده بلکې کفر دی. هغه د ترک الصلاه منځ پرې خودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په ابتدا کې ينقض الاسلام عروة عروة، اسلام با نړیږي او اسلام با ماتیږي کړۍ په کړۍ باندې. یو کړۍ چې ماتش بیا ورپسې بل کړۍ بیا ورپسې بل کړۍ. فاولها نقضا الحكم، اول کړی د اسلام چې ختمیږي نو هغه به حاکمیت د الله او د رسول په خبرو باندې فیصله کول. واخرها نقضا الصلاه، اخرنی کړی د اسلام چې ختمیږي او ماتیږي هغه مونځ دی. اشاره دی خبره ته دا چې څومره ټیم تیریږي د مونځ سره به د خلکو شوق د خلکو مینه او محبت کمیږي او په آخرت کې به بیلمازه خلک ډیر پیدا کیږي. دی وخت کې د موضوع ضرورت هم په دې بنیاد باندې دی چې زمونږ هغه مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وایي د جنت دعوی هم کوي، ځان ته اعلی متقیان هم وایي، خو هغه هم د مانځه خیال نه ساتي. زمون په کورونو کې شاز ناظر داسي یو کور به چپای کې به ټول خلک منځ گزار وي، خامخا په یو کور کې یو بیلمازه موجود وي او د بیلمازه بعض خلک ویلي یو عالم بیان وی کاوي چې دی منځ داسې مسله منځ داسې خوندې یو کس وتل چې مولوی صاحب تا تر مانځه خون معلوم دی خو بیلمازه خون تانه دی څکلې. زمون خلق د بیلمازی په خون کې ورغری خدغه د بیلمازی خون څخه خون نه دی، دا د ګندونه ګنده خون دی. خون خدای یو شیشته دی، خون خود انسان د ګندګۍ مشتری خو هغه څخه خون نه دی. خون وایي مونږ په اسلام کې څه حیثیت لري تاسو ته معلوم دی. ای موضوع تفصیل کې نظم بیان خبره ډیره وګد کی او ټیم سره کمی. صرف او صرف نن زدا موضوع بیانوم چې مونږ پر خودل په اسلام کې څومره جرم دی. دغه موضوع زنن بیانوم. دای باب کې احادیث اب رست بیانو، لیکن اول د خبر الله د خو کتاب نه به خبري ذکر کو، دلائل به ذکر کو. قران کریم ته ډکته، لیکن یو سو قرآنی آیتونه بستاسو مخه ته کېدم. الله رب العالمین هغه فرمایي مخکې کوم نیکان خلک چې پیغمبرانو صالحین نیکان خلک ای خو دین پرچار کړو په عالم کې، لیکن روس خلکو سکارو کو فخلف من بعدهم خلف. د دې انبیاء نو روس خلک راغی ناکار خلق راغه خلف ناکار خلق ته ویل شي ناکار جانشینان رال دای کار سو
دغی جرم اول داو اضاعوا الصلاة چې مونځ ضایع اول جرم ول دا ذکر کړی او دا مونځ ولې ضایع کړی واتبعوا الشهوات په خواهشاتو پسې ورپسې شول خواهش پرستی دا د انسان نمونځ خرابوي او کم سړی چې خواهش پرست دی دا مونځ گزار نشي کېدلی قرآن کې الله ویلي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ سړی د بې حیا نه منع کوي د منکراتو نه منع کوي کم سړی چې فحاش دی دا مونځ گزار نشي کېدلی او چې کم مونځ گزاري دا فحاش نشي کېدلی واتبعوا الشهوات خواهشات پسې ورپسې شول فسوف یلقون غیا زرد چې دیو بعد سزار سرکشی سره میلاو شي مخامخ بشي ان قریب د خپل دی ګناه سزا به وڅکي بل آیت کریمه کې الله فرمایي اخیری سورۃ کې فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون هلاکت د امنس کوونکو د پاره چې کوم د خپل منځون نه غافل دي الله او تخیری کړي فویل هلاکت ته ولا بل آیت کریمه کې الله فرمایي کله چې جهنميان جهنم تلاړ شي جنتیان جنت تلاړ شي جنتیان به د جهنميان سره مکالمه کوي خبره وکي او تاسو به کوي یو تاسو به دا کوي ما سلککم فی سقر تاسو د جهنم ته څه شي راوستلی وي غیب نور سنوي دای ندی ویلی لاول نمبر چې موږ زنا کولا اول نمبر ایران دی ویلی چې موږ شراب سکل اول نمبر ایران دی ویلی چې موږ خواهش پرستی کولا قالوا لم نک من المصلین جهنميان به وي موږ د جهنم تذکر راغلی چې موږ مونږ نه کاو دا د الله کلام دی ځان نه قالوا لم نک من المصلین لاول نمبر دا ذکر کړي موږ مونږ نه کاو الله رب العالمین دا خلقو چې کم خلق کفار دي دای د قتل اغي سره د جهاد او د قتال حکم موږ ته کړی دی جنگي او سره د کفار سره جنگيږي خو بیا سوی فإن تابوا واقاموا الصلاة کچرت دی خلق توبه ویستل دی کفارو او منزی شروع کو واتو الزکاة زکاة ورکو فإخوانکم فی الدین بیستا سرون دی پا دین کے معلوم دا شو چی کم سڑے منز نکی دا سڑے دا مسلمان رور نشی کے دلے دته من خپل رور نشویل اگر کده په ظاهر کې ځان ته مسلمان وایو خپل رور ما ته وي خزور ته رور نشویل ځکه الله ویلی دي کومونځه کاو نو رور دې معلومه دا شو چې مونځه نه کاو رور دې نه دي الله رب العالمین په آیت کریمه کې فرمایي منیبین الیه واتقوه شی ورګرځیدون کې الله تا ویریږي د الله نه واقیموا الصلاة مز پابندی کوي ولا تکونوا من المشرکین مکی د مشرکانو نه علماء ذکر کړي امام محمد ابن نصر المروزی کتاب التعظیم قدر الصلاة امام ابن القیم هغه ذکر کړي په کتاب الصلاة کې هغه وی دا آیات پر اخره کې وی چې واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین منز کوي د مشرکانو نه مکی کوي معنی منز پر خودل دا خود مشرکانو کار دی دا مشرکانو عادت ته اوس په دې باب کې خو آیاتونه ډیر زیات کې خو چی ذکر کو بیا ټیم اخلي احادیث تبرش رسول الله صلی الله علیه وسلم اول نمبر حدیث آداب کړی دی صحیح مسلم کی حدیث ته ان بین الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه د سړی او د کفر او د شرک په مابین کې فرق چې کوم دی هغه مونږ دی چا چې مونږ پر خو د شرک ته کفر ته وراوخته دا زما فتوا نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ده فتوی زنه لګوم مفتی نیم فتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت کې د مشرکانو سره د يهودو نصارا سره جنگ او جدال قتل او قتال شروع پای کې یو خبر ادا ذکر کړی و الحد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمنګ او د کفار مینس کې کم لوز چې کم دی د دې منافقانو کفار مینس کې چې کم فرق دی کم لوز دی هغه منز دی کچا منز پرې خو دا فقط کفر دی کافر شي نوجوانان واوري دا حدیث رضان سره نوٹ کړئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوی دی دا زما فتوی نه صحیح حدیث ضعیف نه فمن ترکها فقد کفر
چا چې مونږ پرېښود کافر شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی بل حدیث کې راغلی امام منذری ترغیب الترهیب کې نقل کړی دی. شیخ البانی رحمه الله ته صحیح ویلی دی. مشکات کې نقل دی. نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته نصیحت کوي لا تترک الصلاة مکتوبة فرض مونږ ګوره چېرته پرې نه دی متعمدا په قصد باندې ورې قصدا مونږ پرې نه دی. فمن ترکها عمدا چا چې قصدا مونږ پرېښود فقد برئت منه الذمة داغه د الله ذمه اوچته شوه د الله د هغه نه برأت دی دا د الله نه جدا دی والله د ده نه جدا دی. امام احمد رحمه الله خپل مسند کې حدیث نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه د روژې او د هر یو ځان له ځانه حیثیت بیان کړی یو جملې دا بیان کړي وعموده الصلاة د مانځه د اسلام او د دین د هغې ستن بنیادي مرکزي ستن الصلاة د مونځ دی. امام احمد رحمه الله هغه فرمایلی دي امام ابن القیم رحمه الله دا نقل کړی هغه فرمایل خپل شاګرد ته وی الست تعلم تا ته پته نشته دی ان الفسطاط اذا سقط عموده تا ته پته نشته دی چې کله خیمه د هغې کله ستن وغورځېږي نو سقط الفسطاط بیا خیمه هم راغورځېږي. اسلام یو خیمه ده د هغې مرکزي ستن مونځ دی چې کله خیمه د هغې مرکزي ستن راوغورځېږي خیمه په خپله راغورځېږي چې مونځ کله ختم اسلام ختم. اسلام نه به سړی لاس وینځي. دا مې وایي چې زه خو د مسلمان په کور کې پیدا یم که مونځ کوم او که نه کومه کلمه مې ویلې صیبه په ما باندې به د چا څه نه وي زه به آزاد ګرځم. زما دا تصور زمونږ غلط دی دا تصور بالکل زمونږ غلط. نبی صلی الله علیه وسلم دومره فورې فرمایلیو من صلی صلاتنا امام بخاری حدیث نقل کړی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. چا چې زمونږ مونځ کاو زمونږ قبلې ته مخ کاو زمونږ مذبوحې خوړله دا اصل کې مسلمان دی چې د هغه لپاره د الله او د رسول ذمه ده. معلوم به دا شو چې کم سړی مونځ نه کوي د لپاره ذمه د الله نشته د لپاره د رسول ذمه نشته دی. دی آزاد دی چې کوم طرف باندې ځي هلته دې ځي. د په اسلام کې څه کار به نشته دی. تاسو جوړئ د صحابه کرامو د هغې آثار. عبداللہ ابن شقیق رحمه اللہ فرمائی كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة. اصحاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابینو دونو ټول اصحاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په اعمالو کې یو عمل پرې ښودل هغې ته کفر نه ښکاره کېده سوا د مانځه نه. نور د اسلام اعمال که چا پرېښود لکه مثال په طور روژه زکات فاسق دی شک نشته پکې څوک پورې چې زکات نه انکار نه کړی چې انکار دې وکړي به کافر کېږي. لیکن یو سړي زکات نه ورکاو ښې مني خو نه ورکوي روژه مني چې دا اسلام حکم دی لیکن نیسي نه دی غټ فاسق غټ فاجر لیکن صحابه ورته کافر نه ویلې. لیکن مونځ چې چا پرېښودلی ټولو صحابه کرامو پرې د کفر فتوه لګولې ده دې کافر دی. دا معمولی خبره نه زمارونو چې دا معمولی خبره ده. د قرنګ د ابو هريره رضی الله عنه قول نقل امام حاکم مستدرک کې نقل کړی دی. امام حاکم متصحیح ویلي امام ذهبی و استاده صالح اغم دقه الفاظ ویلي چې صحابه کرامو بل عمل پرې ښودلو ته کفر نه ویلې سوا د مانځه پرې ښودلو نه. دیو جنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کله چې هغه په خنجر باندې ووهلی د سهار په مانځه کې په دې تشي کې والی او صحابه کرامو بیا هغه ویوړه ټیم کې هم مونځ کو خو دغه ټیم کې یو ټیم کې ورته مانځه ټیم چا ورته ویل ویل امیر المؤمنین الصلاة د مانځه ټیم دی ویل دی ففزع یو د مې راټوک لاسې او ویل چې آو مونځ چې کوم دی هغه ضروري نعم
لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة او موس خامخا کوما زکه چې داغه سړی په اسلام کې څه حصہ نشته، په اسلام کې داغه څه جز نشته، څه حق نشته. کم سړی چې مونږ نه کوي فصلى وجرحه يصعب دما، مونږ کاو د زخم نه دا ویني سي خټاره احساس روانه وته. نن کومنګ په داسې حالات کې کډمنګ ته چا ویلی وي چې راجیز زخمی شي بیماره مونږ کو ما بوته سی ویلي تا تو ګور دې سر ته دی ګوره دا ټیم د ما منظر زما دي حالات تو ګور ته ماتره منځ خبره کې امیر المؤمنین سوي او مونږ کو ملا حذف الاسلام لمن ترك الصلاه. مونږ خو ځکه کوم چې دا هغه سړی په اسلام کې حق نشته چې کم سړی هغه مونږ پری دي دې سړی په اسلام کې اړول سړی به حق نشته. دارنګ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هم فرمایي، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ هم فرمایلی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ هم فرمایلی من لم يصلي فهو کافر، چاچی منز نکاو دے کافر دے. عبداللہ ابن عباس بویل من ترک الصلاة فقط کفر، چاچی منز پریخو دے کافر شو. در صحابہ کرام فتوی زتا استخیر پلی فتوی نلکم علمی باس جدا دے، لیکن تاسو ته صرف دومره خیمه چې د مانزه څه حیثیت دی، د منز پریخو دل په اسلام کې څه حیثیت لري. عبداللہ ابن مسعود هم د قشان ویلی، جابر ابن عبداللہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چا منز پر خود کافر کافر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پیری منزو کو چی منزو کو یو سڑے اغاڑ تناسو نو منزے نو کڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چی الست برجل مسلم، تو مسلمان نی دا منزی ولی ونک. دا ګوره دلیل په دې باندې چې کوم سړی مونږ کاو دا مسلمان حسابېدلی شي، چې کوم سړی مونږ نه کوي مونږ پرې دا مسلمان نه حسابېږي. ګورې دا مسلمانانو په جماعت کې به دا حسابېږي نه. زمانو نن زمونږ په دې معاشره کې چې وګورئ تقریبا په سلو کې 95% خلک مونږ نه کوي، 95% الا ماشاء الله بعضې علاقې به داسې الحمدلله لکه دا علاقې شي. لیکن دلتم ګوره بیل مازان شته زینم په دې بازارونو کې هلته به جمع ولاړې، موږ چېرته کاري تلي بېرته را روان یو، بازارونو کې به جمع ولاړې، زموږ یاران به په دکان کې ناستي، نوجوانان به ناستي، چا به سیګرټ لګولی، چا به موبایل راغستلی، پای کې ګوتې به وایي، څوک به سیب سوپو ته ناستي هغه به خوري، څوک به یو کار کوي، څوک به بل کار کوي. دا فتوی واورئ زما وروڼو، دا معمولی خبرې نه دي. ګورئ دا د کفر او د اسلام خبره ده. دیو جن سعودی عرب علماء اجماعی طور باندې دای چې کومه لجنه را کومه کمیټه ده د علماء او د فتوا پای کې صفه الفاظ باندې هغه ویلي تپوس شوی دی. یو کس تپوس کړی شي، یو زنانه تپوس کړی زما خاوند دې مونځ نه کوي، د دې څه حکم دی؟ فتوا ته لیکي یو عالم نو دونه د سعودی عرب چې کوم علماء د اللجنه الدائمه او دا هغې چې کوم کمیټي ده او هغې فتوا اوس شاپ هم ده اتلیر جله کې صفه الفاظ باندې ورته لیکي ستا خاوند که قصدن مونځ پرېږدي څه عذر ورته نه ستا خاوند کافر دی، ستا نکاح ورسره ماته ده، دا ستا نه میراث ته شي وړی، تم ته میراث ته شي وړی. که دی مړ شو مسلمانانو په ده جنازه نه کوي، د مسلمانانو په مقبره کې نه شي دفن کولی. زما وروڼو د هوش نه کار والی، نوجوانانو رایق شئ، ځان سره دا فتوی والی. یو بل حدیث واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل مسند کې نقل کړی دی، ښې په زړه په غوږونو یې واورئ زده کوي. امام ابن حبان خپل صحیح کې نقل کړی بے اسناد حسن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو مانځه باره کې ویلیو چې منځونه اهتمام کوئ، نو بیا اخر کې دا ویلیو من حافظ علیها، چا چې همیشګري کوله او حفاظت یې کوله دې منځونو، کانت له نورا، د دپاره به دا منځ رڼا وي، و برهانا، دلیل به یې وله. کم سړی چې منځ کوي په ورځ د قیامت د الله په مخ کې به د سره دلیل موجود وي چې منځ یې کړی دی. که درته وویلی شي چې تا ستا څه دلیل چې ته مسلمان یې،
دیو په دلیل کې دا پیش کې چې یا الله ما مونځ کاو كانت له نورا وبرهانا د لپاره مونځ رڼا وي او دلیل به مولوي ونجاتا او دارنګي خلاصې به مولوي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ومن لم يحافظ عليها چا چې د مونځ اهتمام نه کاو همیشګي نه کوله په مانځه باندې لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا نه به له رڼا تا مونځ نه به له دلیل او نه به له نجات په ورځ د قیامت خلاصېدلی نشي خوا څه وایي واورئ خوا څه وایي او نوجوانانو په خوړ کې شپه ورځ چې ناستې وئ هلته واورئ دکانونو کې ناستې وئ واورئ کور کې ناستې وئ فیسبوک ته او په یوټیوب باندې ګنده فلمونه میسیجونه په واټساپ ګنده میسیجونه کوئ واورئ تاسو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د مونځ اهتمام نه کوي په ورځ د قیامت به له مونځ رڼا هم نه دلیل به هم نه نجات به هم نه وکان یوم القیامت دیو په ورځ د قیامت باندې ما قارون وفرعون وهامان وابی ابن خلف په ورځ د قیامت باندې چې دی د محشر په میدان کې راپورته کی د قارون سره به دی ولاړي فرعون سره به دی ولاړي هامان سره به دی ولاړي ابی ابن خلف سره به دی ولاړي خپله م خوښه ده اوس خپله م خوښه ده چې د قارون سره پاسېږئ فرعون سره پاسېږئ که د هامان سره پاسېږئ او که د ابی ابن خلف سره پاسېږئ امام ابن القیم رحمه الله فرمایي دا څلور کسان ذکر په دې حدیث کې بده کې نکته ده مونځ اکثر خلک پرېږدي نو د څه وجې نه پرېږدي یو خلک چې پرېږدي د مال د وجې نه پرېږدي د مال غم راغستلی کم سړی چې د مال د وجې نه مونځ پرېږدي ما قارون دی به د قارون سره پاسېږي کله خلک مونځ پرېږدي د بادشاهي په وجه باندې بادشاهیان اکثر بېلمازئ دا پاسېږي د فرعون سره کله مونځ خلک پرېږدي د مشرۍ د ریاست د وزارت د وجې نه دی به د هامان سره ورسره او کله مونځ خلک پرېږدي د تجارت د وجې نه نو دی به د ابی ابن خلف سره ورسره اتاجرو زمارنو تپوس کوم ستاسو نه زمونږه په ورځ د قیامت باندې د خپل نبي سره پاسېدل ولې نه دي خوښ په ورځ د قیامت زمونږه د خپل ابوبکر صدیق سره پاسېدل ولې نه دي خوښ د عمر بن الخطاب سره زمونږ پاسېدل ولې نه دي خوښ د عثمان او د علي رضی الله عنهم اجمعین دې سره زمونږ پاسېدل ولې نه دي خوښ د عشره مبشره اصحاب بدر اصحاب الشجره جمیع صحابه کرام جمیع نیکان خلق دای سر زمونږ پاسېدل ولې نه دي خوښ څه چل دی په موږ باندې اخر وجه څه ده چې زما پاسېدل په ورځ د قیامت د فرعون سره خوښ دي وجه څه ده چې زما په ورځ د قیامت پاسېدل د قارون سره خوښ دي وجه څه ده څه بنیاد دی څه سبب کیدلی شي چې په ورځ د قیامت زما پاسېدل د هامان سره خوښ دي زما پاسېدل د ابی ابن خلف سره خوښ دي اخر په دې خلکو کې کم خصفت موجود دی په کم خصفت باندې دا خلک یادېږي چې زما پاسېدل د هغې سره خوښ دي او زه مونځ پرېږدم زما د خپل نبي سره ولې پاسېدل نه دي خوښ زما نبي ته به څوک ورسېږي زما ابوبکر عمر ته به څوک ورسېږي زما عثمان او علي ته به څوک ورسېږي چې زه نن مونځ پرېږدم او زه د هغې سره پاسېدل نه غواړم شرم پکار دی موږ لره چې په ورځ د قیامت د فرعون سره په صف کې ولاړ یو شرم پکار دی موږ له چې موږ په ورځ د قیامت د قارون سره ولاړ یو شرم پکار دی چې موږ د ابی ابن خلف د هامان سره ولاړ یو او د خپل نبی نه موږ جدا ولاړ یو سبحان الله ای زمارونو واورئ زمارونو ای نوجوانانو واورئ دا څومره شرم دی چې خپل نبي ماته په ورځ د قیامت باندې ګوري چې او پلانیه ته خو د فرعون سره ولاړې ته خو د قارون سره ولاړې ته خو د هامان او د ابی ابن خلف سره ولاړې او د کامبټ نوجوان او د سمرباغ نوجوانه او د ټولې دنیا نوجوانه شرم نه راسي موږ له موږ نه شرمېږو له دې خبرې نه چې په ورځ د قیامت دا خلکو سره موږ ولاړ یو
او خپل نبی راته ګوري، خپل صحابه راته ګوري چې دا دې خلکو سره ولاړ دی. ځان سره نوٹ کړئ دا حدیث او واورئ، اے زنانه واورئ، اے ښځو واورئ. په کور کې 1000 بهانې د مونځ د پرېښودلو لپاره جوړوئ. کله وایي ماشوم را باندې امتیازي کړي دي، کله وایي صابنه نه هلته وسول، کله وایي روټۍ نه وسولې، کله وایي سالن نه وسول، کله فلان کله فلان. دا بانې غلطي. ورنه عقل ته فرعون سره ولاړې وایي. شرم دا دی چې خاوند د صحابو سره د نبي سره ولاړي، او ښځو تاسو د فرعون سره ولاړې وایي. او ډریورانو دا باندې نه چلیږي چې یاره جی زما جامې بې لمازه دي. کله ډریور ته وي اکثر ډریوران داسې مونځ ولې نه کوې، مانځه ته به گاړی ودرېږي مونځ ولې نه کوې. یاره جی ما بېګا ماشوم اخیستی و په هغې کې او امتیاز یې را باندې کړی وی، نو بې لمازه دغه شان ته بې لمازه ګرځېدې او جامې دې نه شوې بدلولی، ته دومره خیرنې کپړې نه شي بندولی، ګندګۍ سره ګرځې. بیا چې بار ته لاړ شي دا اودس سره وجه خو په دې پرتوګ کې امتیاز یې کوه که نه، یا ماشوم کړی یا تا کړی. دا څه بانه ده چې موږ یې کوو. زما ورونو د مانځه د پرېښودلو ګنجایش موږ ته نشته په اسلام کې. مونځ که زموږ نه پاتې کېږي صرف په 2 حالاتو کې، یا به مونږ مونځ پاتې کېږي زموږ نه په دې وجه چې مونږ اوده یو، یا به رانه مونځ هېر شوی. د دې 2 سببونو نه علاوه په اسلام کې مونځ پرېښودل نشته دی. که سور جنګ شروع دی ام قرآن کې وایي فإن خفتم فرجالا او رکبانا، کله جهاد په میدان کې ولاړې ام سرې ګولۍ ورېږي مونځ به کې وایي په پیاده یې وکړه یا په سورۍ باندې وکړه، خیر دی. که ته وایې زه بیمار یم، شریعت وایي حدیث کې راځي صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وإلا فهو ایمان. مونځ کوه په ولاړه، که طاقت نشته لرلی په ناستې وکړه، که طاقت نشي په ملاستې وکړه، که نه نو په اشاره باندې وکړه. پرېښودل نشته، پرېښودل د مانځه نشته دی. زما ورونو یو مونځ زموږ سره پاتې دی، بس نور هر څه ختم شوي. دا مونځ خو کوئ که نه، دا مونځ خو کوئ، ورنه آخرت زمونږ ټول بربادي. ګورې خپله م خوښه د حدیث درته بیان کړه. ستاسو نور مرضي ده چې د فرعون سره په صف کې ودرېږئ، که د قارون سره ودرېږئ، که د حامان سره ودرېږئ، که د ابی ابن خلف سره ودرېږئ، او که زما د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودرېږئ. خپله مرضیم ده چې د هغه سره ودرېږئ، د صحابه کرامو سره ودرېږئ، او که د دغه غټو غټو کفارو سره، د دغه غټو غټو فساقو سره ودرېږئ. خپله مرضي خپله م خوښه ده، حق دی او بیان دی، تاسو ته مې ورساو، ستاسو مرضي او ستاسو خوښه. الله رب العالمین دې موږ منځګزار جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.